بسم الله الرحمن الرحیم. زما کشرانو مشرانو ورونو السلام علیکم. سلام نه بعد خبره ده چې ما خبره سره ټپی مبیم کړی خو که چا خوښ شي یم ښه او که نه خوښ شي یم ښه. نن زه تاسو ته یو قصه کوم. زه خو نانپړه کس یم، ماله کیسې نه راځي، خو داسې چا نه اورېدلې قصه درته کوم. پخوا زمانه کې یو بادشاه و. ته خان صحیح ده چلیږي دا څنګه ورته غوږ پخوا زمانه کې یو بادشاه و. بادشاه چې و نو د هغه به لوڼه کېدې، هغه به یې وژلې، زامن به کېده، هغه به یې ساتل. داسې څه وخت تېرېد د ده یو زوی و، بختیار نامه یې و. بختیار داسې چل وکړو چې د ده یو خور پیدا شو. خور چې پیدا شو نو هغه د ویوړه په یو دغه کې لویوله، په یو ځای کې جوړوله، نه کور کې لویوله. خدای ته څه خوښ یې جنۍ چې لویوله داسې کېده څه وخت چې تېر شو نو هغه جنۍ ښه پوره غټه شوه. چې غټه شوه نو دا جنۍ راووته چې د خپلې مور له سر ووخته. نو وخت مطابق هغه کس بادشاه چې کور ته راغی نو دا جنۍ ولیده، خو جنۍ وتښتېده. د خپلې ښځې نه یې تپوس وکړو دا جنۍ څوک وه. نو هغې ورته وویل چې دا جنۍ ګاونډۍ وه او راغلې وه، بس ما دې سر کې ګوتې دې سړي وویل دا جنۍ څوک ده؟ نو هغه ورته وویل دا ګاونډۍ وه راغلې وه، ما دې سر ووخت. وایي صحیح ده. ښه بیا داسې چل وشو چې څه وخت تېرېد نو دا جنۍ بیا داسې راووته، بیا چې ته ولیده دې بادشاه نو بیا یې تپوس وکړو دا جنۍ څوک ده؟ هغه وایي بس ګاونډۍ ده، راځي زموږ کره ځي. وایي ښه. په درېیم ځل چې ولیده نو دې ښځې د بادشاه تپوس وکړو، هغه وایي دا زموږ ګاونډۍ نه ده، دا زما لور ده او د بختیار په حکم باندې ما لویه کړې ده. بختیار د باچا زوی د باچا زوی او وایي دا د بختیار په نوم باندې ما لویه کړې ده. وایي ښه. نو هغه ورته وویل چې دا ولې داسې بغیر زما اجازت نه بغیر دا جنۍ لویېږي؟ زه خو لوڼه ژوندۍ ښخوم او زامن پرېږدم. نو دوی ورته سوال منت وکړو چې به خیر دی دا پرېږده او دا د بختیار په حکم باندې لویه شوې ده، د هغه خور ده، نو دا کېدای شي مسلمانان وو. نو هغه وخت مطابق د بادشاه ویل دي چې دا چې نه چلېږي. وایي بختیار ته یې وویل زما د بادشاهي او زما د کور وځه دا جنۍ هم بوځه. او جنۍ هم د ځان سره اس باندې کېنول او دی هم اس باندې کېناست او روان شو. تله یو ات ته چې ورسېده نو هلته کې یو کلی و. کلی غټ بازار و یاره، بس بازار ښه برابر ګاډي واډي هر څه پکې ولاړ دي، هر څه پکې شته، آسونه هر څه پکې شته، خو انسانان پکې نه ښکاري. دوی په یو کور کې پاتې شو، په کور ته لاړو، بس په کور کې غله ماله پخه کړه، په کور کې پاتې شو. چې پاتې شو نو دغه وشو، ده د خپلې خور ته ووایي چې خورې زه ته د کور نه بهر مه راوځه او زه ځمه دغه ته ښکار له ځم. ښکار له ځم نو دغه ښکار مار غوښې به راوړم، د پسته به یې پخېږي. ده ورته وویل دې جنۍ ورته وویل ښه ته لاړ شه. دی تللی دی. چې تللی دی یاره ماښام شوی دی، دی اس ته ختلی دی، واپس راغلی دی، ښکار مار غوښې راوړي، بس غوښې مخې به یې پخ کړي خوړلي به وي. بیا شپه پکې تېره شوې ده. شپه چې تېره شوې ده نو بیا سهار شوی دی. بیا بختیار ویل دی چې یاره خورې زه ځم دغه ښکار له او ته د دې کور نه بهر مه راوځه. ده به دا نصیحت کو د خپلې خور ته او دی به بیا ته ښکار له چې دی تللی دی. څه قصه بوده داسې خو لکه ښکار مار یې کړی دی. بیا واپس راغلی دی. چې راغلی دی نو دغه شوی دی، دا جنۍ د دې کور نه وتې ده. یاره زما دا ورور په ما باندې پابندي لګوي،
راشه بار ته وځه چې داسې چل دی چې دی په ما دا پابندي لګوي د ده دا حکم خلافي وکړه واده خلاف ورزي وکړه نو دا چې وتې ده نو یو غټ کوی دی هغې کې زګیرې ښیي نو دې ورته اواز کړلی ته څه شی ولې دا زګیرې کوې نو دې شي ورته کتې نه اواز کړلی چې زه ته ما پرېږده زما نوم پرېږده خو په پلانکۍ المارۍ کې دوایي پرته ده هغه راوړه او په ما باندې له پاسه راوشینده دې راغلې ده دوایي وړې ده او په ده باندې له پاسه شیندلې ده په دې کوهي باندې که نه دې کوهي ته یې کته غوځارل دوایي په کته تلل بس یاره دې ورڅخه خبرې اترې کړلې راجنۍ بیا خپل کور ته دننه راغلی نو بختیار چې کور ته راغلی نو بختیار ویل دي چې نه جنۍ نه تپوس کړلی بار ته خو نه وي وتې تپوس مپوس یې کړلی نو دې ورته بهانه کړله نه زه نه یم وتې ویې ښه کار غوښې پخ کړلي او داسې قصه میسه دغه شوې ده شپه تېره شوې ده بیا سهار شوی دی دی بیا ښکار ته تللی دی چې تللی دی یاره جو دا جنۍ بیا د حکم برخلافي کړله بیا وتې چې وتې ده نو بیا د کوهي غاړې ته تللی دی اواز یې کړی دی چې کوهي کې دننه څه شی وې ته څه وې او څه شی وې نو هغه څیز ورته لاندې نه اواز کړلی چې زه یو دیو یم او دا خلک ما ټول وژلي دي او څه مې خوړلي دي او زه یو سړي په توره والیم او دې کوهي ته یې راغړولی او بېګانۍ دوایي سره زه جوړ شوی یم زه به بیا د خیر راوځم او زه به دروځم خو ته لاړه شه پلانکي ځای کې اوږده رسۍ پرته ده هبره توت ونه ده به دې پورې وتړه او یو سر یې ما ته راواچوه دې دا رسۍ د دې توت په ونه پورې تړلې ده او یو سر یې دې کوهي ته غوځارل دی جنۍ بره ناسته ده او دی به دې رسۍ نیولې او به بره راخیږي کوهي سر ته راوخوت چې راوخوت نو دې جنۍ ورته وویل داسې دوایي در سره شته چې زما ورور مړ شي او لکه ما او تا پاتې شو نو ده ورته وویل دا خو اسانه ده ته پس ته په خپله سینه باندې ډل راولي او د خپل ورور ته به ووایې چې لاړ شه او ما له د منظرۍ پی راوړه نو دی چې ځنګل ته وځي نو منظرې به دی وخوړلل چې قصه دې ختمه شي بیا به واپس را نه شي چې ته زما او زه ستا دې ویې ښه دا چې اوس کور ته تللې ده جنۍ یو واته بړستنې مې ځان غوړولي دي پرته ده دا زګیري کوي دا چغې کوي ورور یې ستړی ستومانه چې راغلی کتلي دي خور یې هلته کې دا زګیري او فریاد شروع کړی چې فریاد یې شروع کړی دی ته دې تپوس کړلی تا له څه چل دی دې ورته ویل دي زما باندې ډړ راغلی او ته لاړ شه نه وی په ما ډړ راغلی نو ده ورته ویل ستا دې ډړ له څه ښه دي نو هغه ورته جنۍ ورته ویلي چې ما له منظرۍ پی راوړه او چې منظرۍ پی ته ما له راوړي نو زما دا په کوم ځای چې ډړ دی دا به ښه شي هغه ویې ښه یاره دی اس ته ختلی روان شوی دی ځي 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 منظرو ته رسېږي نه منظرو ته نه دی رسېدلی مخې ته روان دی چې رسېدل دی نو یو فقیر دی دی به د فقیر ورغل دی برخې خاوند دی بس لګیا دی نفل کوي یا مونځ کوي یا وخت مطابق لګیا دی نو دی دا خپل اس ودرول دی د بابا ته په انتظار شوی دی اس نه راکوز شوی دی ولاړ دی ده چې سلام ګرځول دی نو هغه خو درته ښه سړی و زموږ په شان نو بابا ته یې ویل چې بابا دوا سلام مې ورسره کړی نو دې بابا ته تپوس کړلی ته چېرته ځې نو ده ورته وویل زه ځم د منظرۍ پی راوړم څه له راوړې یاره زما خور باندې څه ډړ راغلی دی هغې دوایي دپاره پکار دی ویې ښه هلکه دا خور دې وژني او مه ځه وایي نه نه دا ما نه وژني او ما ډېره په مینه ساتلې او زه نه ځم دا زه خامخا ځم ویې ښه نو وی داسې کار به وکړي چې کم کله دې خور دې ته مړ کړي نو ته به ورته وایې چې ما به زما په اس وتړه
او دا زما د آس چې دی دا مخ په قبله رخصت کړه. نو ته چې دلته راشي نو زه بیا ستا لپاره زاري دعا غواړم د الله او ته به بیا ژوندی کېږي. نو ده ورته وویل ښه بس دې تللی دی یاره منظرې خوا ته چې رسېدل دی منظرې په خپه کې خرېستل دی لوی لوی چغې کوي. نو دې منظرې یې ترې تپوس کړله چې ځوانه څه راغلی او وخت مطابق خو به هر شي خبرې کولې. نو هغه ورته ویل دي چې دا زما پی پکار دی ستا پی مې پکار دی ته به ما له پی راکړې که نه. نو هغه ورته ویل دي چې زما به دې خپه کې خرېستل دی دا زما نه وکاږه او بیا چې څومره پی ستا پکار وي هغه ولټه ویسته زه تا ته څه نه یم تا نه خړوم. نو هغه هلک ورته ویل دي چې زه خو به خرېست تا نه وکاږم خو که ته په ما چک ولګوې نو هغې پسې نو ده ورته وویل ته لاړ شه دې منظرې ته ویل لاړ شه او لرګی راوړه زما مخې ته کېږده نو چې په ما تکلیف راشي نو زه به دې لرګي باندې چکونه لګوم تا ته څه نه یم. نو دغه ده لرګی راوړلی مخې ته یې ښودی او د دې منظرې نه دا خپې نه یې خرېز ایستل دی. منظرې ورته ویل دي زما نه پی ولشه ویسته پی ته ده لشل دي په صفي کې بس هغه وخت مطابق لوښي کې بس لوښي کې وړي دي چې وړي دي یاره هلک چې تللی دی د جنۍ د پی اخیستې دي بس داسې په ځان یې راتوی کړي دي سهار شوی دی سهار شوی دی دی تللی دی ښکار له دا دغه پاتې دا جنۍ پاڅېدلې ده تللی دی دیو خواله دیو ته یې ویلي وي ارور خو مې مړ نه شو ته ما ته داسې دوایي راکړه چې دی مړ شي. هغه والا یو جال ورکړی دی وایي دا پیریانو جال دی او په دې ورور به دې پس ته چې دی راشي ډېر شی طلایانو بړستنې به پرې واچوي او دا جال به پرې له پاسه وتړي چې دی څومره ړقېږي نو دا جال به ده ته په کته پرېوځي نو دا به د ده زړه ته ورسېږي چې زړه ته ورسېږي دی به مړ شي او چې مړ شي نو بس بیا به دی غذار کړو او ځان به خپله زندګي تېروي. دې جنۍ ورته ویلي دي ټیک ده. او دا ملا کم چې مشر سره هغه چې وي چې خپل دی خوا ته وایي هغه چې مړ کېږي هغه وخت کې به کېږي. نو هغه داسې چل وشو چې دی راغی د غر نه راغی بس ښکار مار یې راوړ غوښې مخې یې کېښودې او وخت مطابق یا به ښکار کړی و یا به یې نه کړی خو وخت مطابق راغی کور ته چې راغی نو دې جنۍ په ده باندې ډېر شی بړستنې واچولې چې واچولې نو دې هلک تپوس وکړو ته ولې ما ګرمۍ نه وژنې که څه چل دی وایي نه بېګا زه نه جوړوم او نن ته نه جوړوم. نو بړستنې چې ده واغوستې نو دغه دی اوده شو چې اوده شو نو دا دی چې ړقېږي نو دا جال ورته په کته پرېوځي دا جال چې ده ته نږدې شو د دې بدن ته نو دی راویښ شو وایي خورې ته خو ما وژنې خامخا پرېږدې مې نه لکه وژنې مې خو چې کله دې زه مړ کړم نو ما به زما په آس باندې وتړي او رښتیا دې منظرې ولې بچی ورکړی خپل بچوړی چې دا بچوړی ځان سره ویسه او زما له بچوړی چې دی منظري ده دا به زما به د آس زما سره وتړي او زما له توره او هر څه به زما سره کېږدي د غشې لنګار څه او زما د آس چې دی دا به مخ په قبله باندې رخصت کړي. نو دی ورته ویل ډېره ښه ده دغه اسانه ده خو اوس ته مړ شي عزت یې ورته پاتې شي. او بیا هغه سړی مړ دی چې مړ دی دا تللی ده دیو ته یې اواز کړلی وایي راشه سړی مړ دی دیو دا سړی په دې آس باندې تړل دی خټه منظري بچوړی ورسره ایښودی دی او دا غشی لینده او دا تورې ورسره ایښودي دي دا آس یې مخ په قبله باندې رخصت کړی دی آس روان دی ځي 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 رسېدل دی بابا ته چې بابا ته رسېدل دی معجزې ته پته لګېدل دی چې یاره سړی خو مړ کړو بابا نفلونه شروع کړي دي او صدمونه شروع کړي دي بس لګیا د ده نه یې جال را ایستلی دی جال یې ترې را ایستلی دی او بس دعا د الله نه غواړي خدای پاکه دا کس ژوندی کړي بس نفلونه مفلونه چې کړي دي بس الله درګاه ته یې لاس پورته کړي دي د الله په درګاه کې دا دوا قبول شوې ده او سړی ژوندی شوی دی چې ژوندی شوی دی نو
دا سړی ورته وایي دا بابا ورته وایي چې ته واپس مه ځه زما سره به یې. نو دی ورته بیا وایي چې نه زه ځم. دا دیو چې دی هسې نه چې زما دا خور مړه کړي. وایي هسې نه چې دا دیو زما دا خور مړه کړي، زه ځم، زه خامخا ځم. خیر دی زه زما د خور زه مړ کړم، خو نه زه هغو وروڼو کې نه یم، زه خامخا ځم. خو دی روان شوی دی چې تللی دی یاره چې رسېدلی دی نو دې دیو داسې چل کړلی چې دی په ونه پورې نیغه تړل ده او کړایچې ورته سور کړلی د تیلو یا د غوړو، او یو پوټی ته کټ کوي او دې کړۍ ته ولي او دا سور کېږي او بیا رالې خوري. استغفرالله. په دې نه پوټی نیم کټ کړلی او دی ورسېدلی دی دا روغ چې رسېدلی دی نو ته چې دا توره تاو کړې ده دا شوی دی دغه دا سر یې په وال دی نیم کړی دی نو دی یې وژلی دی، دی یې وژلی دی قصه یې ختمه کړې ده. خپله خور یې را پرانستې ده او دې ته یې ووایي چې دغه تا خو زه وژلم، تا باندې خو ډېره تادي وه چې یاره دی مړ شي. نو څه دوايانې موانې کړي دي، خور یې جوړه شوې ده، دی په دغه کلي کې پرېښې ده او دې ورته ډېرې بقې والي چې ما مه پرېږده یوازې، ما مه پرېږده او زه تا سره ځم. وایي نه زه خپل پلار بادشاهي ته لاړم، وایي کېدای شي زما پلار ما واپس قبول کړي او ته دلته دې کلي کې پاتې شي. جنۍ پاتې شوې ده دی ته تللی دی. نو زما ګرانو مشرانو کشرانو وروڼو قصه لاړه په نښتره او زه ترې رالم په اختره او قصه ختمه شوه. السلام